السلام علیکم ورحمت الله. خبر داسې ده چې په اوړي کې خو هر څوک راځي، صحیح ده. اوړي کې راسئ چکر ووهئ، خو تکړه هغه څوک دی چې په داسې ژمي کې راشي. ژمی هم داسې ژمی چې مارچ اپریل تقریبا دا د مۍ شروع کېږي او مۍ میاشت کې داسې یخ دی چې لړزې ویل کېږي. دا تاسو وینئ پغمان دی، پغمان ته نن راغلو نو هېڅوک هم نه ښکاري، هېڅوک هم نه ښکاري. یخ یې یخ ته ویلی دی، ښه د اوبو اواز تاسو ته ښکاري، هغه سر پورې دا غرفې دي، ټول ځای خالي دی، هېڅوک هم پکې نشته. وجه دا ده چې دلته سړی ټینګېدی نه شي، ډېر بد یخ دی. ښه یارله نو ماشاءالله بارانونه ښه زیات وشول، الله دې د خیر بارانونه کړي. نو راغلو دې خواته څه ملګرو سره، نو موږ به مونځ ورته انشاءالله وکړو. خو اوبه د پغمان په ژمي کې هم، په اوړي کې هم یخې، خو په ژمي کې بیا ځان ته هم یو څه وي. هغه غرو کې واوره وینې تازه شوې ده، ښه غرو کې واوره هم شته. چطور هست رفیق؟ اوبه یخې دي که نه؟ ډېر یخې دي؟ اودس دې وکړه؟ ډېر یخې دي هلکې؟ دا د واورې دي که نه؟ دا د واورې دي که نه؟ یخ هم یخ ته ویلې دي، زیات یخې دي. لړزه سړي باندې راولي، زما اودس شته دی. نو دا ونه غورځېږي، دا داسې ته ښکاري مست سیند روان دی، مست. نو دې خلکو ته اعظمي استفاده کړې ده، ښه د سیند د پاسې غرفې هغه جوړ کړي دي چې خلک یې څښي، ښکاري ته ښې صفا اوبه دا د څښلو اوبه دي. نو نشته، رش نشته دی، واوره ده هو ښکاري. هو هغه ملګری راته وایي هغه ځای کې واوره هم ښکاري. ما ته خو د اوبو اواز ډېر خوند راکوي. نه پوهېږم تاسو به څنګه وي، هغه انسان هغه بوج او هغه لږ کمی که نه. نو راغلو، هوټل والا هم پکې نه معلومېږي، کشتم ځانونه یې غلي کړي دي. ونه غورځېږه او نه موبایل رانه لاړ شي، یخ دی یخ. راځئ که چکر ته راځئ او رخصت یاستې دی چې چکر وهي، ماشاءالله ډېر خوندور هوا ده، خو کورتۍ ځان سره راوړئ، ښه یخ سخت یخ دی. اکثره هغه هیوادوال چې په اروپایي او په غربي ټولنه کې ژوند کوي، دې سره د خپلو بچو د آینده یا د مستقبل فکر وي چې زما بچي به په دغسې محیط، په دغسې ټولنه کې ژوند کوي. خو طبیعي خبره ده چې دغه ټولنې او دغه محیط اثار به په دغه ماشومانو باندې وي. نو که چېرته تا سره د خپلو بچو دغسې غم وي، راځه دا هیڅ فکر مه کوه. الحمدلله موږ قرآن کور اکاډمي جوړه کړې ده چې دا اوس موږ سره په لسګونو تعداد باندې الحمدلله ماشومان د روزنې لاندې دي. هغې لپاره موږ خپل کاریکورم او درسي مواد لرو چې په هغې کې دوی ته هم د مور و پلار حقوق، همدارنګه د معاشرې آداب، همدارنګه هغه د شریعت مخالف یا زموږ او ستاسو د افغاني کلتور او عنعناتو مخالف کومې خبرې چې دوی ته په مکتب یا په محیط کې ښودل کېږي، هغه به انشاءالله دلته هر څه صفا کېږي. ته همدا ستا اولاد به انشاءالله داسې روزنه ورته موږ ورکوو چې آینده کې به فکر کوي دا ستا په غېږ کې لوی شوی. که غواړې خپل اولادونه په قرآن کور اکاډمي کې وروزې، په دغه ورسن نمبر همدا اوس ما سره رابطه کې شه، انشاءالله په یو میاشت کې دننه به ستاسو ته نتیجه مخامخ.